بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه مدینه منوره کې د مجاهدینو مشوره جوړه سوله او د مجاهدینو ټول مسؤل کسان چې هغه د جنگي امور مسؤلین دی هغه سره راجمع دي مشوره پر دی باندې د چکل زر کافران رالو داغه مقابله ته بسو مسلمانانو راست نو ابتدا د مشورې د دې سره ل چې داغه مقابله ته بد 200 کسان ورځي بس چکل مشوره رااله مشوره سلو کسانو تر ورسېدل مشوره اخر د 200 په مقابل کې لسو کسانو تر ورسېده چې حضرت خالد ابن ولید ته مشوره را ورسېده برول د زرو کسانو په مقابل کې به یو سړی ورستو بس څنګه چې کوم ملګری ناس ته هغه ورته خالدا استاد د خبرې سلر د غرور او د تکبر به راځي چې ته ډېر په غرور کې د زرو کسانو مقابله په یو سړی باندې څنګه کیږي حضرت خالد ابن ولید ورته زما د الله په ذات او په جلال باندې قسمی که زما په دماغ کې یا کبر است یا غرور است صرف ما د خپل نبی سره یو خبره اورېدلې ده چې د مسلمان مثال د باز دی او د نور قومونو مثال د کوترې دی او باز چې یو راسي کداغه په مقابل کې زر نه 2000 کوترې سي 2000 کوترې د یو باز مقابله نشي کولای او بیا چې ما د خپل نبی صدا اورېدلې ده چې د مسلمان مثال د ژوندۍ دی او د دې نور قومونو مثال د مړي دی او مړي چې د ژوندۍ په مقابل کې هر څومره سي یو ژوندۍ د زرو نه د 500 مقابله کولای نه چې په کم عصر کې د جهاد فریضه د مسلمانانو په دماغو کې و او په دې فریضه باندې عمل روانو او د مسلمان د نوجوان نسل د غي شعار د جهاد جذباتلو بیا خو الله تعالی د قوم ته هغه شان ورکړي لیکن د بد مرغه چې د کمی زندګۍ کمی ورځ سره د مسلمانانو د بچو د مسلمانانو د نوجوانانو او د مسلمانانو د کوروسه د جهاد مذاکره وتلا او د مسلمانانو زینونه د جهاد د ذکر څخه غافل اسو او جهاد د مسلمانانو په مجلسو کې فراموش او ير پاتس بیا خو د مسلمان قوم غوندي ستړی قوم بیا خو د مسلمان قوم غوندي خوار قوم د دې ځکه پر مخ په نورو قومونو کې نه راغی بیا که پر ځکه باندې وینه به یې جدا د مسلمانی بیا که پر دې ځکه باندې د مظلوم چغه پورته کیږي هغه مظلوم به مسلمانی بیا که د کم قوم بچی د اور په لمبو کې کبابیږي هغه به مسلمانی او بیا چې کومه درفدری او کم حالت د مسلمانی هغه بیا په نورو قومونو کې ناراضي دا هغه یو نقطه بنیادی علت بنیادی وجه دا چې د مسلمان د ژوندۍ سره د جهاد جذبه ختمه سي ځکه جهاد د مسلمان د عزت نشان دی او چې د عزت نشان د سړي د ژوندۍ سره وته د عزت او د ذلت په مابین کې بل لار نسته سړي ضرور ذلت ته رسیږي او د دې فیشن ګوئی د دې حالات وینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر مخکې کړی دا